الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد واللسم نبر مخرج د خيشوم دي او د دینا غنه ادا کیږي. اول تعریف د خیشوم د پوزې بر حصے توای چې دا یو عضو ده چې سا اخلي په دې سره ډېر حیوانات د اوبو والونه او د انسان د پوزې په بر حصہ کې چې کومه سره برک دیتا خیشوم وي. د دینه غنه ادا کیږي. د غنه نه مراد حرف غنه را چې هغه نون مخفات دی. په کوم ترتیب سره دا قیدونه لګوم چې دینه مراد دا ده په دې کې دفع د ځینو اعتراضاتو ده. غنه چې دنو دا د غنه نه مشتق ده. په لغت کې صوت خیشوم ته وایي او په اصطلاح د قرآن کې الغنة هي صوت أغن شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها مجهور لطيف لا عمل للسان فيه. ده عربي کی تعریف یا واسان تعریف دانه چې الغنة هي صوت لذيذ يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. غنه خوږ او مزیدار आवाज ته وي چې راوزي د خیشوم لا او جبل پکې دخل نشتا. دا غنه چې دا په دوه قسمه ده. یو ته وي غنه اصلي او بل ته وي فرعي. چې د اصلي ته اصلي ذاتي طبيعي لازمي اني هم وایي او فرعي ته زماني وایي. د غنه اصلي تعریف داسې ده چې غنه اصلي هغه ته وایي چې نون او میم کې په هر حال کې موجود وي او ساکن یو کو متحرک وي خو چې غیر مشدد وي لك من الذين من آمن. او دا غنه په دې حالت کې په دې حروف کې په اعتبار د صفت لازمه سره ده چې دار د حرف د ځان څخه تړلې ته نه جدا کیږي. ځکه ورته انم ورته ځکه چې په دې کې وخت نه لګي. ان واحده کې د حرف د ادا سره فورا د ادا کیږي او د دې زمانه معلومه نه ده. زمانه د الف نه کم ده. مقدار د الف نه کم ده. خو د حرف د ادا کولو سره فورا ادا کیږي. طبيعي تور سب کې ادا کیږي. خو استاد د حرف د ادا کولو اراده وي د نون د میم دا غنه کیږي. خو د حرف اراده د نوی نخپل نه کیږي. دویم غنه زمانی. غنه زمانی هغه توای چې نون او میم کې د تشدید په حالت کې یا په نور او خاص حالاتو کې پیدا کیږي چې مقدار د دې یو الف د دوه حرکاتو برابر او دې ته زمانه مزکه چې په دې کې زمانه لګيږي او دا یو مستقله اراده غواړي په غیر د اراده نه دا نه ادا کیږي. ته بنید کې چې لکه دې کې زمانه صرف کم او دا غنه پورا ادا کم. ان الذين دسه وډار نه چې ان الذين او د دې اندازا داسې معلومه ولې سره چې داسې کلاو لاس په غیر د ډېر سرعت نه رابند او یا بند لاس په غیر د ډېر جلتین او کلاو کې
نو دې ته غنه زمانی او غنه فرعي وایي او فرعي مرتضی کوي چې فرع زیادت ته وي دا هم زیاتره د غنه چانه اصلینا. اوس دلته یو خبره دا کوم چې دا غنه چې موږ یادو غنه نو دا غنه خو یو صفت ښکاري ځکه الف با تا ثا یا پورې خو موږ داسې یو حرف نوم وانه څه چې هغه ته غنه وایي الکه او نور دا مخارج چې دا د حروف د فاره بیانېدل نو تاسې څرنګې صفت د پاره مخرج بیان جواب دا دی چې ذکر د صفت دی او مراد تینا موصوف دی غنم ذکر لا مراد تینا اغنون مخفات دی چې په اول کې من قید ولګو چې مراد د غنین حرفی غنه ده چې اغنون مخفات بیا سوال کې دیش چې تاسې دا ذکر د صفت ولې وکړه چې ډایرکټ په ډایرکټ تاسې نون مخفات یاد نه کړه یا دا چې خلق مخرج ذکر کوي نو مخرج د خیشوم دی د دې نه غنه ادا کیږي غنه یادوي جواب دا دی چې دلته غلبه د صفت په ذات باندې راغلی وه نو بنا بر اغلبیت صفت نوم واغستل شو چا غنه ده او مراد نه حرف غنه ده دا خبره دلته ختم شو